بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو امید دی چې ټول جوړ روغ یاست. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس. ګورئ دوستانو نن موږ تاسې د دریم درس اخرنۍ حصه وایو، لکه څنګه چې په 450مه ویډیو کې یا په 450م درس کې د اولنی او د دویم درس اخرنی معلومات هم سره ترلاسه کړي. اوس دغسې د دریم درس اخرنی معلومات هم در سره په دې ویډیو کې شریکوم ترڅو دا خلاص شي او څلورم درس ته لاسرسی پیدا کړو. ښه په دې ځای کې وایو چې das muss ich machen، یعنی څه؟ das یعنی دا، muss یعنی باید، ich یعنی زه، machen یعنی کوم یې، او سیده معنا یې داسې ده دا باید زه وکم. صحیح ده. lesen یعنی لوستل. ښه په دې ځای کې وایو چې wo sind diese Aufgaben. wo یعنی چیرې، sind یعنی ټول، diese یعنی دغه، Aufgaben یعنی درسونه، چیرې دي ټول دغه درسونه. صحیح ده. په دې ځای کې وایو چې suchen Sie in Lektion 3. suchen یعنی وی لټوي یا وی ګوري، Sie یعنی تاسې، in Lektion 3 یعنی په دریم درس کې. ښه په دې ځای کې وایو چې ergänzen Sie. ergänzen یعنی کامله کې، Sie یعنی تاسې. چې شی کامله کې ګوري دوستان، لکه دغه ځای کې د ergänzen جمله هغه شوې ده، شاته خط به اوس پرېږدو ترڅو ورته راکوزېږو. لکه دغسې خانه خالي چې که نه جملې پکې کمي، عبارت پکې، پوره عبارت پکې کمي، یا یو حروف یا دوه حروف پکې کمي، مثلا تاسې ډک کړئ یا پوره کړئ. صحیح ده که نه؟ نو دغه ته وایي ergänzen. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. دلته وایي چې سایت یعنې د پاڼې مخ. اوس دا د پاڼې د مخونو شمارې دي چې 34 37 39 45 یعنی په دغو مخونو کې د کتاب شته دي. صحیح ده. البته د دغه کتابونه خو مثلا د ډوچ ډیر دي، دا کوم یو چې زه درته وایم، شاید تاسو به بل کتاب ګورئ بیا به په کې نه بیا وایي چې ولا ته ماته دروغ ویلې. صحیح ده. یو دومره خبره همدغه صفحې چې دي تاسې ته مثلا د ویډیوګانو په حساب باندې په دغو ویډیوګانو کې کتلی شي. لکه دا زما الماني په پښتو ویډیوګانې چې کومې دي نو په دغه شماره الماني په پښتو 58 یا 60 یا 60 یا 70 همدغه صفحه په دغه کې لکه څنګه چې سره په مقابل کې سیده لیکل شوي دغسې تاسې پیدا کولی شئ. ښه امیدوارم پوه شوي. دلته وایو چې kreuzen Sie an. kreuzen یعنی علامې وښئ، Sie یعنی تاسې، an یعنی په کوم ځای کې چې مناسب وي. سایت دا په مغه حساب، سایت یعنی د پاڼې صفحه یا مخ، هغه د صفحې مخ یا پاڼه. دلته وایو چې 33 43 45 یعنی د 33 او 43 او 45 په دغه مخونو کې د صفحې تاسې کولی شئ چې دا د kreuzen هغه درسونه پیدا کړئ. صحیح ده. نو دا صفحې چې دي په دغو ویډیوګانو کې تاسې ته توضیح شوي دي. صحیح ده. امیدوارم تاسې پوه شوي یې. ښه په دې ځای کې وایي چې was passt zusammen. was یعنې څه، پاست یعنې صحیح دي، zusammen یعنې سره یو ځای. سایت یعنې د پاڼې مخ یا صفحه 38 41 45 یعنی په دغو صفحو کې تاسې هغه کولی شئ پیدا کولی شئ. صحیح ده. اوس دا صفحې لکه څنګه مې چې مخکې درته ویلې دغه صفحې مثلا په دغو ویډیوګانو کې دي، دغه یې شمېرې. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. په دې ځای کې وایي چې ergänzen Sie die Sätze. یعنی څه؟ ergänzen یعنی کامله کې، Sie یعنی تاسې، die Sätze یعنی دا عبارتونه، لکه په دغه ځای کې دا خانه خالیګانې دي که نه دا عبارتونه. اوس دلته وایي چې ich یعنی ich خانه خالي im Restaurant یعنی څه؟ چې مثلا منځ کې خانه خالي ده. او یو خبره بله چې دغه موږ تاسې خپله ژبه کې خانه خالي وایو، په دې ژبه کې څوک im Restaurant داسې وایي، مثلا څوک داسې وایي ich بلا 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 im Restaurant یعنی دا بلا بلا یا چې د سی چې کې یعنی د دې په منځ کې دغلته چې شی ډکول غواړي چې هره جمله صحیح راځي هغه باید موږ تاسې ډکو. باید تاسې پوه شئ چې د دې مطلب څه شی ده. ښه اوس به موږ تاسې د دې په حساب باندې وایو ich بلا 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 im Restaurant یعنی څه؟ آفرین دوستانو. ich koche im Restaurant یعنی زه اشپزي کوم په هوټل کې. امیدوارم پوه شوي. اوس راځو دویم ته. دلته وایي چې ich بلا 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 schuhe یعنی څه؟ آفرین دوستانو. ich verkaufe Schuhe یعنی زه بوټان خرڅوم. ich verkaufe Schuhe یعنی زه بوټان خرڅوم. امیدوارم پوه شوي. دریم ته راځو.
دلته وایي چې ich bla 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 Arbeit یعنی څه آفرین دوستانو ich suche Arbeit یعنی زه کار لټوم یا کار ګورم صحیح ده آفرین دوستانو امیدوارم پوه شوي یاست څلورم ته راځو دلته وایي چې ich bla 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 Autos یعنی څه آفرین دوستانو ich repariere Autos یعنی زه موټر جوړوم ich repariere Autos یعنی زه موټر جوړوم یا موټر یې جوړوم یعنی ډیر موټر کنه Autos دلته جمع ده امیدوارم پوه شوي اوس کاته راځو دا وګورئ لکه ارګنسن چې کامله شو دغه بل چې ده په دغه کې ده چې کویچن دا اوس په دې کې هغه کې دغه درېمې په لاندیني کې ده بیا درته وایم ښه دلته وایي چې lesen Sie den Text auf Seite 41 noch einmal یعنی څه lesen یعنی ولولئ Sie یعنی تاسې den Text یعنی دا خط auf Seite 41 یعنی په 41 صفحه کې noch einmal یعنی بیا یو ځل یعنی تاسو ولولئ دا خط بیا یو ځل په 41 صفحه کې صحیح ده او په دې ځای کې وایي چې richtig oder falsch richtig یعنی صحیح دي صحیح یا رښتیا او دا مثلا یا falsch کنه غلط صحیح ده کنه او په دې ځای کې بیا وایي چې کویچن Sie an کویچن یعنی علامه په وخت Sie یعنی تاسو ان یعنی په کوم ځای کې چې مناسب وي یا وستلته د یو څل وخت او دغه ځای کې درش پته دا ولی آفرین دوستانو دا وګورئ چې مثلا ما تاسو مخکې میلی چې د کتاب صفحه او د زما ویډیوګانې سره یو برابر نه دي نو زما دغه یو څل وختمه صفحه د زما د ویډیوګانو په حساب په د درش پته ویډیو کې دا اوس تاسو کولای شئ چې دغه صفحه تاسو په دغه ویډیو کې وګورئ صحیح ده کنه نو امیدوارم دوستانو تاسو پوه شوي یې یا اوس به شروع کو دلته وایي چې Sita ist Hausfrau und Schneiderin. Sita د یوې ښځې نوم ده که تاسو دا ویډیو ګورئ خپله بیا پوهیږئ Sita ist Hausfrau یعنی سیتا د کور ښځه ده und Schneiderin او خیاطه هم ده ښه دا د کتاب په حساب باندې چې مثلا دوی خپله علامه پرې وښلې ده دا صحیح ده ښه اوس دلته دا نور یې موږ او تاسې هغه کوو دلته وایي چې Sie trinkt gerne Kaffee یعنی څه Sie یعنی هغه ښځه دلته چې نوم یاد شوی لکه موږ تاسو په هغه کې پښتو کې وایي چې نوموړی کنه نو هغه ښځه ترینګ یعنی سکی ګرنه یعنی خوخی کافی یعنی کافه هغه ښځه کافه سکل خوخی البته موږ تاسو پښتو کې سیده کامله جمله داسې وایي ښه اوس دلته زه تاسو نه پوښتنه کوم das ist richtig oder falsch آیا دا صحیح ده او که غلط das ist falsch ولی falsch ولی غلط ده ولی چې دا ښځه کچېره دغه پاسنۍ ویډیو دغه ادرس مې چې درکړی کچېره تاسو دا ویډیو وګورئ په دې کې دا ښځه خپله وایي چې زه چای سکل خوښوم نه وایي چې زه کافه سکل خوښوم ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي اوس دغه بل ته یې راځو په دې ځای کې وایي چې هاینام ترن kommt aus dem Iran هاینام د یو کس نوم ده ترن البته د فامیلۍ نوم ده kommt یعنی راغلی aus dem Iran یعنی د ایران نه راغلی Ja, das ist richtig oder falsch? آفرین دوستانو das ist auch falsch ولی falsch ولی چې هاینام ترن kommt aus dem Vietnam هغه بخنه غواړم aus dem نه دا ورسره aus Vietnam یعنی هغه د ویتنام نه راغلی ښه په دې ځای کې وایي چې ist Koch یعنی دغه هاینام ښیي یعنی نوموړی کنه ښاغلی نوموړی نو هغه سړی یعنی ویتنام هغه هاینام ایست یعنی دا کوخ یعنی اشپز دا اوس زه ستاسې نه پوښتنه کوم das ist richtig oder falsch آفرین دوستانو das ist richtig ولی richtig ولی رښتیا ده یا صحیح ده ولی چې هغه اشپز ده که هغه پاسنی ویډیو تاسې وګورئ لکه کومې ادرس مې چې درکړی نو په تاسو ته به خپله معلومات شي ښه په دې ځای کې وایي چې علي arbeitet als Verkäufer علي یعنی د بل کس نوم ده arbeitet یعنی کار کوي als Verkäufer یعنی نسبتا یعنی اوس دکانداری کوي ښه اوس زه تاسې نه پوښتنه کوم چې das ist richtig oder falsch das ist falsch ولی falsch ولی چې علي ist Verkäufer دا خو منوس سره خو لیکن علي اوس وزګار ده علي arbeitslos علي اوس کار نه کوي یعنی علي وزګار ده ښه
Ja, په دې ځای کې وایي چې er telefoniert gern. er یعنی هغه سړی یعنی علي telefoniert یعنی تلیفون کوي، تلیفون کول، gern یعنی خوښي، یعنی علي تلیفون کول ډیر خوښي کنه، یعنی ډیر خو بګنه دي علي تلیفون کول خوښي. صحیح ده؟ Das ist richtig oder falsch؟ آفرین دوستان، das ist richtig. یعنی دا رښتیا یا صحیح ده. صحیح. په دې ځای کې اوس راځو دی بل پسې چې دلته وایي چې لیانا hat ein Baby. لیانا یعنی د بلې ښځې نوم ده. لیانا hat ein Baby. لیانا درلود یو زوی، زوی یا ماشوم. Ja, das ist richtig oder falsch؟ Das ist richtig. ولی richtig؟ ولی چې هغې یو زوی درلود. که په اسانه ویډیو تاسې وګورئ. ښه، امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي. اوس په دې ځای کې وایي چې لیاناس Bruder repariert Autos. یعنی څه؟ د لیانا ورور repariert یعنی جوړوي، Autos یعنی موټرې، یعنی موټر چې ورانې جوړوي کنه. Das ist richtig oder falsch؟ آفرین، das ist falsch. ولی falsch؟ ولی چې د لیانا میړه مستری ده، ورور مستری نه ده. ښه، امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یئ. اوس راځو دغه لاندیني ته چې وخت هم کم پاتې ده چې تر څو دا ورسو. Ja, دلته وایي چې Bilder und Sätze. Bilder یعنی عکسونه، und یعنی او، Sätze یعنی عبارتونه. صحیح ده کنه؟ لکه دا خطونه. Was passt zusammen؟ was یعنی څه، passt یعنی صحیح دي، zusammen یعنی سره یو ځای. Ja, ich putze in einer Schule. یعنی څه، ich یعنی زه، putze یعنی صفایي کوم، in einer Schule یعنی په یو مکتب کې. دغه ښځه وایي. ښه، اوس دغسې موږ تاسې دا نور هم سره جوړو. دا وایي چې ja, ich repariere alle Autos. هو زه جوړو، هو یعنی یا یعنی هو، ich یعنی زه، repariere یعنی جوړوم، alle یعنی ټول، Autos یعنی موټرې. صحیح ده کنه؟ هو. اوس د دې نه خط کومې ته کش کړو دوستان؟ آفرین. اوس د دې نه خط باید مستري ته کش کړو. ولې چې مستري موټر جوړوي. صحیح ده کنه؟ امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه، په دې ځای کې دغه خط کې وایي چې oh ich wasche sehr viel. اوه دوستان، دا خو موږ تاسې وایي چې اوه مثلا زه ډېر کار کوم، داسې کوم کنه، خو اوه باید په دې باندې تاسې پوه شئ. ich یعنی زه، واش یعنی وینځم، زیر یعنی ډېر، فیل یعنی بیا هم ډېر، یعنی ډېر زه وینځم. دا وګورئ دوستان چې دا ښځه جامې وینځي. اوس د دې نه موږ تاسې خط ورکشوو. ښه، امیدوارم پوه شوي یئ. اوس دغه ټکی ولې پاتې کېږي؟ ښه، اوس په دې ځای کې وایي ich koche gerne Suppe. دا خو د مزې یو هغه د احساس ده، لکه د ښه بوی کشولو کنه. ich یعنی زه، کوخه یعنی پخلی یا پخوم، ګرنې خوښوم، زه یعنی پخلی خوښوم، سوپې د شوروا. صحیح ده؟ یعنی د شوروا پخولو پخلی زه خوښوم. نو د دې نه معلومه خبر ده چې دغه ته خط کشیږي. ښه دوستانو، امیدوارم چې په دې درس باندې پوه شوي یئ. ډېر اسانه درس و، دونه سختي مختي چې شبکې نه وه. ودلته دغسې علامې هم پرې وکړم چې تر څو سم پوه شئ دغه ټکی ولې پاتې کېږي. ښه، او بل چې دغه لاندې ځای کې هغه ده، دغه یو سور خط باندې ودرېد، دغه یو ټکی هم وکړم. ښه، په دې ځای کې اوس دا وګورئ، دلته لیکلي چې 45 یعنې دا د صفحې نمره یا شماره ده. او بس دغه درس و چې در سره مې شریک کړ. امیدوارم تاسې خپله فایده ترېنه اخیستي او د راتلونکي درس پورې هم دوستانو په پاک الله باندې سپارم. دغه یوه علامه مو کوم، نور هم د خیره سره د الله په امان.